مجرم نه یم نه یم. وعلیکم سلام. لالا بخیر دی. راځه راځه لالا دې وټې ته کښېنه. راځه راځه ته کښېنه. کښېنه لالا دې ګټه کښېنه لالا. الې خدای خیر. شبیره زه خو کور ته درغلی وم خو ماشومانو راته وي چا پټي ته کار راتللی یوه مخه راتلمه د ماشومانو چای راکړئ دا به زموږ پلار له ویسي. ښه دې وکړو لالا چې زموږ تپوس دې وکړو. خو بیا تا ته خو ښه پته ده چې رور مې بېګناه پساو شوی دی. ټایم راباندې نه پاس کېږي. ما راشه پټي ته به لاړ شمه. دا یو څو ډکې دي دا به نه حل کړم او ټایم به مې پاس شي. ټیک دې وي شبیره. نوروالي ته ډېر ماشومان نه پېژنم چې هغه د چملاس ته غوا نه راپاڅولې چې دا هر څه څنګه وشو. لالا زه هم حیران یم چې دا هر څه څنګه وشو. نه پوهېږم لالا. شبیره ته نه پوهېږې خو زه ډېر ښه پوهېږم. تاسو یې څه کړي دي نو خپل سړي کړي تاسو سره. لالا چا چې څه کړي دي خو ښه یې نه دي کړي. سبا مې د مخالفینو سره جرګه ده او دعا کوه لالا چې الله یې کامیابه کړي. شبیره زما دعا تاسو سره ده او ستا نمونه خدمت یې په نیمه شپه مې نه کولی شي. تابعدار یم تاسو ته. لالا الله دې خوشحاله که. الله دې عزت نصیب که. خدای پیاله چې زما سره وڅښه. مهرباني بیا به ځې. او ماشومانو چای راویستی او ما څښلی او انشاءالله تعالی دې وي سبا زه ستاسو جرګې له راشم. زه الله اوس لاړم د خدای په امان. الله په امان. چې زبرګ دی څه چې چا کړي دي خپل کړي دي خو نور چا کړي دي دې مېرنې نورې کړي دي که نه. لالا شکر دی چې تاسو رالی. ما هم ستاسو انتظار کوو لالا. روبیده ستا لالا خو لا ژوندی دی. زه په تا پسې رالم که نه. ولې خفه کېږي؟ لالا هېڅ غم مې نشته چې ستاسو غونته کې رور را سره خو خفه صرف په یوه خبره باندې یم چې دشمن راله پټ ګزار را کړی دی او دا دشمن به مخامخ کول غواړي لالا. ما په هر حال کې د دې ځای نه ویستل غواړي لالا. ما ویستل غواړي لالا د دې ځای نه. بېغمه شه وروره ما ته پته ده چې دا چال ټول دشمن چلولی دی. لالا که زه د دې ځای نه بهر ته ونه وتمه نو دغه دشمن به سبا بیا په تا باندې ګزار کوي. لالا څه سوچ پکار دی. تاسو څه سوچ کړلی چې مخکې به څه کول غواړي لالا؟ نوروايده وروره خفه کېږم و. زه به په هغو پسې جرګه بوځم او چې څومره معایزه غواړي. لالا خو دې ژوندی دی که نه وربکم وله او که دا یې ونه منله نو کیس خو چېرته تلی نه دی. وکیل به ونه سو جو کیس به پې سټارټ کړو. ټیک ده لالا چې څنګه ستاسو خوښه یي هماغه شانتې به کوو. ستاسو نه لږ مخکې زما د بارګین هغه منیجر راغلی و او ما ورته دا خبره وکړه چې زما لالا له به فی الحال 13 لکه روپۍ ویسې او سبا ما کېدی شي جیل ته منتقل کړي. ستاسو چې څومره هم پیسې لګي هغه به تاسو له دروړي. ټیک ده؟ صحیح شو وروره په الله مې سپارلی. زه ځم چې د جرګې بندوبست وکړم او خپل منیجر ته به ووایې چې زما سره رابطه وکړي. د لوی الله په امان.
صحیح شو د الله په امان. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو تاسو ټولو ته پته ده چې زه یو سرکاري افسر یم، بلکې دلته چې کوم واردات شوي د هغې نه هم تاسو ټول واقف یئ. او نور واحد چې ما ګرفتار کړی و نو هغه زما ډیوټي وه، بلکې زما فرض و. دا موږ چې نن په کوم ځای کې ناست یو دې ته جرګه ویلی شي، او د جرګې د مشرانو ډېره شکریا ادا کوم چې دا د مشرۍ پګړۍ زما په سر باندې کېښوه، او د دوو کسانو په منځ کې روغه کول دا ډېر غټ حجر دی. او بله خبره دا ده چې د دې دواړو فریقو په منځ کې څه کیس کورټ لا نه دی شوی، نو زه هم دا غواړم چې د دې دواړو فریقو په منځ کې روغه وشي. دا به ډېره د خوشحالۍ خبره وي. او بله خبره دا چې نور واحد داسې واضح مجرم هم نه دی ثابت شوی. کیدای شي چې ستاسو په منځ کې څوک داسې بل څوک وي چې هغه په دې منځ کې ګوتې وهي او تاسو جنګئ، او هغه ستاسو نه خپله پیدا حاصلوي. زموږ سره په دې جرګه کې یو سرکاري وکیل هم ناست دی، هغه به هم تاسو ته خپل وضاحت وکړي چې د کیس کولو او د نه کولو، د کیس کولو کومه فایده ده او کوم نسخان دی، او د کیس نه کولو کومه فایده ده او کوم نسخان دی، نو هغه به هغه تاسو ته وښیي. زه زاهد ګل وکیل ته خواست کوم چې هغه راپاڅي او ستاسو سره خپله رایې شریکه کړي. ډېره مهرباني سچو صاحبو چې تاسو ماله د خبرو موقع راکړه. زه به خبره کوم چې د الله په قانون کې برابري. زما د تجربې مطابق په کوټ کورټ کې خلک بوډاګان شي خو کیسونه ختم نشي. بعضې کیسونه داسې وي چې یو کس دوه درې پیره وګټي، په مخالف فریق به بیا اپیل وکړي، کیس بیا د سره شي. زما دا رایې ده چې کمې پیسې چې تاسو په کیسونو لګوئ هغه پیسې دې راواغستی شي، او د کوم خاندان نه چې مړه شوی دی دا پیسې دې هغه خاندان نه ورکړی شي. ډېره مننه وکیل صاحب. ته اوس کښېنه. د وکیل صاحب خبره زما ډېره خوښه شوه. شبیره ته اوس څه وایې پکې؟ ډېره مننه ایسیچو صاحب او وکیل صاحب چې تاسو موږ له خپل قیمتي وخت راکړو او دا ښکلې خبرې وکړې. زه ستاسو ډېر شکرګزار یم. خو بله خبره دا ده چې زما ورور نورواحد بېګناه دی، او حقیقت دا دی چې دا قتل زما ورور نورواحد نه دی کړی، خو د هغه د جذباتو نه چې هغه هلته پیدا اخیستې ده. جرګې چې څه فیصله وکړه هغې ته زه تیار یم. که 12 لک روپۍ په ما کېښودې نو هغه زه هم ورکولی شم. بس خوله دې بنده کړه. تا ته زه دومره بې غیرته ښکارم چې د خپل ورور مړ وجود په 12 لکه روپۍ خرڅوم. تا له 12 لکه روپۍ درکړم. ته زما سره د دې جرګې د مخې لیکل وکړه، زه به تا له 50 لکه روپۍ درکړم او تا به مړ کړم. دې ته تیار یې که نه؟ شانه بنده د جذباتو نه کار مه اخله، او دا مړه خو زما ورور سره کړی نه دی، بیا ما هم د جرګې فیصلې ته غاړه کېښوده. او ستا ورور خو په رښته ده نن چې تا د جرګې د مخې 12 لکو روپو ته غاړه کېښوده، نو د دې نه ثابتېږي چې ستا ورور مړی کړی دی. دا جرګه ماته نامنظوره ده، نامنظوره ده. راځئ لکه خیر دی شبیره، د دیو په خبرو مه خفه کېږه، ولې چې د دیو نه مړی شوی دی په دیو باندې په بار بار جرګه کې. وکیل صاحب راځئ ما سره به چکر هم ولګوئ، یو پیاله چای به هم وڅښئ. ټیک شو سچو صاحبو، زما او ستا لاره سم یوه ده. شبیره که د کیس باره کې زما سره میلاوېدې نو بیا زما دفتر ته راشه. صحیح ده وکیل صاحب، انشاءالله زه به ستا ځای ته درشم. ایسیچو صاحب زه خو یمه، راځئ زما سره ځو چای به هلته وڅښو. نه نه ډېره مهرباني لاړو، انشاءالله بیا به میلاو شو. د ایسیچو صاحب په دې جرګه کې د شراکت یو مقصد و. مقصد یې دا و چې ماته په دې کیس کې رڼاوی ښکاره شي، خو تر دې وخته پورې ایسیچو صاحب ته هیڅ معلومات حاصل نه شو. ما هم دا غوښته چې دا جرګاړو سره کامیابه نه شي. خلک څنګه وایي د پاکې نه پلیته ښه وه. السلام علیکم وکیل صاحب. وعلیکم سلام. شبیره ته رالې کښېنه.
وکیل صاحب تاسو خو هر څه خبرې یې هغه مخالف ډله چې دا هغه د جرګې نه متښتېده خو ما دا خبره کوله چې دا کیس تاسو لړاو کو نو ډېر ښه به شبیره ستاسو له ټولو واقعې نه زه خبر یم ستا په ورور 302 دعوه ده زه به پوره کوشش کوم چې ستا ورور بې ګناه ثابت کړم وکیل صاحب یو تپوس نه کومه ستا په شان کس مې لیدلی چې هغه ستا څه دی شبیره هغه زما ورور دی او زما په شانتې دی او موږ دوه یو شان یو هغه په پولیس کې برتي دی او زه وکیل یم ټیک شو وکیل صاحب زه هم شکي وم خو دا راته ووایه چې زموږ د دې کیس به 2 روپۍ اخلئ هسې خو موږ د 302 کیس 15 لکه روپۍ اخلو خو ستا نه به 4 لک روپۍ واخلم وکیل صاحب د روپیو زغم مه کوه څومره چې دې پکار وي زه به دل درکړم خو چې زما ورور د جیل نه راوځي بس ټیک ته سبا نه به زه ستا د ورور کاغذونه جمع کړم په عدالت کې د کیس دپاره هلو السلام علیکم شبیره وعلیکم سلام شبیره زه خبر شوم ما ته اطلاع میلاو شوه چې ستا ورور جیل ته بوتلو او د شپې به وله ریمانډ ورکوي ما دې نه رینګ کړی چې څه لږې ډېرې پیسې به وچلو او ستا ورور به د ریمانډ نه بچ کړو که ستا خوښی وکیل صاحب د پولیسو پسې په دې پیسو مدد کوه بله اوس به بیا غواړي خیر دی یو ورځ 2 ریمانډ دی ځوان هلک دی مړه وردي کېوله که نه بس صحیح ده زما خو فرض جوړېدو تاسو ته مې اطلاع درکړه او باقي بیا دفتر ته راشه ټیک شو ستا سره به زه میلاو شم وعلیکم السلام مړه زور به چاله ځي که ریمانډ ورکوي او که ډیمانډ ورکوي زمونږ یې پیسو پرېږده مړه پروت دي قانوني کاروائی دی شروع کړی شي جج صاحب زما د کلاینټ خلاف د دوی سره هیڅ قسمه ثبوت نشته د تمام گواهانو او ثبوتونو په رڼا کې دا عدالت دې نتیجې ته ورسېدو نور واحد ولد محمد د ایوب ولد احمد د قتل په جرم کې د 500 سزا اوري.